د شکونو او بېباوري په وهم کې خپل لور د پولیو ضد له څاڅکو بې برخې کړه. اوس د خپل تیر باور پایلې ویني. پنځه کوچنیان دي، دغه پنځو کوچنیانو کې مو دغه څلورو ته ورکړي دي، دغې ته مو نه دي ورکړي. دا چې پیدا سوی وه بس نه مریضي نه بل هم چې هغه هم سرطمینه نو دغه و چې دغه مو وکړل څه نومېږي دغه تبه په راله د دې تبې صاحب پښه مړه سولله بالا دغه فلج سولله. ولې نه غوښتې چې واکسین ورکړي؟ موږ داسې معلوموله چې یعنې معنا ته ودرېږه نور کوچنیان خلک داسې وایي چې یعنې معنا څوک وایي دا خشن کوي یا دغه کوي نه دی مثال دا رقمه دي. موږ دا ښه ارامه کوچني دي نو واکسین څه کوي چې ورکوو دغه مو ځان ته دغه کول. که اوس موږ داسې خبر وای یعنې معنا موږ داسې مقدام وای بیا نو چې هر رقم وای بیا مو چې در یو ځای پرې وه ورکوئ مو واکسین. اوس څه فکر کوې چې ښه کار مو کړی که بد کار؟ اوس خو مو نو داسې کار ولې هغه کړی دی اوس چې ته وا داسې کار موږ کړی دی نو که اوس داسې خبر وایم چې ما در کوټې و در هرې خوا څخه بیولی و نو ما واکسین نه ورکوئ. د ګوزن ضد واکسین په اړه شک او بې باوري لا هم دلته پراخه ده. په افغانستان کې په روان 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو 53 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 یې په ناامنه سویلي ولایتونو کې دي او 11 په کندهار کې ثبت شوي دي. دوه برخې هغه کورنۍ دي چې د شیرامت په څېر خپلو ماشومان د ګوزن ضد واکسین له ورکړې ډډه کوي. د ګوزن ناروغۍ یو بله قرباني یو کلنه هاجره ده. د ګوزن ضد واکسین سره یې کورنۍ مخالفت درلود خو دروند بار یې د هاجرې پروژو پرېښود. د هغې یو لاس او پښه فلج دي او ښایي تل همداسې د همدې کلي یو واکسیناتور عبدالرشید وایي د هاجرې کورنۍ د کمپاین پر مهال خپل دغه کوچني لور له دوی پټول چې موږ به ورته رالو دوی به ویل دغه ګای نسته کوچنی ګای څنګه دی ګای د کلمه خپله مور هم ورته راواستول دغه لپاره چې مالته یې پوښتنه وکړي دا کوچني پوښتنه وکړي. کوچنی موږ خپل ثبوت لرو کارت لرو د رد کارت لرو چې دا کوچنی رد و دغسې چې هر پلا به موږ رالو واکسین به مو وکړي. د نور کوچنیانو ته مو د راټین واکسین هم ورکړی دی څاڅکو واکسین هم ورکړی دی د پولیو واکسین هم ورکړی دی مګر دغه کوچنی چې دغه فلج شوی دی دا هم دغه د رد په خاطره فلج شوی دی. د ګوزن ضد واکسین په اړه ناسم فکر او تبلیغات او یا هم د نورو خدماتو غوښتل هغه څه دي چې له مخې زرګونه کورنۍ خپل کوچنیانو ته د دغه واکسین له ورکړې ډډه کوي. چارواکي وایي اکثریت کورنۍ له کوم دلیل پرته نه غواړي چې خپلو کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي. موږ د واکسین چې پاتېږي دوی لوی کټګوري پکښې دي یو غیر حاضر دی او بل رد. رد د اوزې په سطح د کندهار د اوزې هغه د لاسرسي وړ ولسوالۍ چې موږ عملا کور په کور کمپاین پکښې کوو په هغه 2,945 دي رد او 3,109 غیر حاضر کوچنیان دي چې مجموعاً 1,000 جوړې ده د کندهار د اوزې په سطح یعنې کندهار روزګان هلمند زابل نیمروز. درنو هېوادوالو خپل هغه ټول ماشومان چې عمرونه یې د 1 شپې څخه بیا تر 15 کاله پورې پکې د کووډ 19 ناروغۍ له کبله د ګوزن ضد واکسین ځنډېدلی پروګرام څو ورځې وړاندې بیا پیل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د وسلوال د بندیزونو له کبله د شاوخوا 3 کلونو راهیسې 2.5 میلیون کوچنیان د پولیو د معافیت ورکونې له پروګرام څخه پاتې کېږي. طالبان وایي دوی له دې پروګرام سره هیڅ مخالفت نه لري او له خلکو غواړي چې خپل کوچنیان د ګوزن ضد واکسین لپاره جوماتونو او یا هم د قومي مشرانو کورونو ته ورولي. مامون دراني BBC کندهار.